اوس د اواز ملکن نائب صدر عبدالکبیر اتا صاحب ته خاص کوم چې په خپل هم راشي او کلام پسې کلام خپل کلام زموږ سره په خپل اواز کې وشري. د اختر نه مخکې یو واقعه راغلې وه، نو ما خو خیال لکه غزل مې کلام مې زوړ و، خو د هغه شعر په هغې پورې لږ پیټ و که نه. وایي چا دې ګرم کړی او په چا شولو تنور اختر، چا دې ګرم کړی او په چا شولو تنور اختر، د چا شو په نکریزو او د چا په وینو سور اختر. ما ته وپېژندلې د دنیا د برکته، پیسې ما ته وپېژندلې د دنیا د برکته، دنیا د پیدا شوي فقط ستا د برکته. مننه. ما ته وپېژندلې د دنیا د برکته، دنیا د پیدا شوي فقط ستا د برکته. او ګنینو په څلوري زناور به درنه ښه و، کنینو په څلوري زناور به درنه ښه و، که څه نه څه انسان د ملا د برکته. او کنینو په څلوري زناور به درنه ښه و، که څه نه څه انسان د ملا د برکته. او هر قسم عبادت وي او هر قسم طعامونه، دا میاشت د روژې ډکه وي صفا د برکته. او د دې نه بغیر نوره نیکبختي د چا کیدی شي، د دې نه بغیر نوره نیکبختي د چا کیدی شي، میلمه سره هیڅ نه راځي سیوا د برکته. او د نیش نه چې شته کېږم پر ورونو خوږې مورې، د نیش نه چې شته کېږم پر ورونو خوږې مورې، دا هر څه شو بېسیار ستا د دعا د برکته. مننه مننه. او افغان یم پښتون یم بادر یم میړنی یم، افغان یم پښتون یم بادر یم میړنی یم، دنیا مې پیژني د پښتونخوا د برکته. او خبره دومره نه وه، خو چې منځله پکې راغلې زمونږ روغه وشوه د عطا د برکته. مننه جي.